د واحد الاشریک الله په نامه درنو لیدونکو سلام هیله لرم جوړ روغ او خوشحاله اوسئ زموږ د نن ورځې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو د نورو پروګرامونو ترڅنګ غواړو تاسو د ریاضي مضمون درس هم شروع کړو قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې پوهیږئ ریاضي ډېر یو مهم مضمون دی خاصه د هغو ماشومانو زده کوونکو لپاره ده چې په ریاضي د مضمون کې مشکلات لري له موږ سره استاد دی استاد به ځان تاسو ته معرفي کړي او د ریاضی په اړه به تاسو ته معلومات درکړي سلام جوړ په خیر و علیکم سلام سلام بر شما و به بینندگان محترم. من محمد وارث اومانی است. میخوایم در عرصه درس‌های ریاضی به شما بینندگان محترم یک چیزی آموزش بدهم. تشکر بسیار زیاد ریاضی چقدر یک مضمون دلچسب است ریاضی بسیار یک مضمون دلچسب است. دنیا امروزه در مضامین ریاضی ساینس تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده. میخوایم ما در مضمون ریاضی به شما بینندگان محترم معلومات بدهم. بسیار خوب قدرمن لیدونکو لکه څنګه چې که موږ انګلیسي وایو باید ای بی سی زده کړو که قرآن کریم وایو باید الفبیتیسي زده کړو که پښتو دري وایو باید دغه الفبا زده کړو اوس به استاد محترم نه پوښتنه وکړو چې ریاضي چی شی لري چې موږ څنګه کولی شو ریاضي شروع کړو ریاضی چنانچه معلوم است از یک دوسته الاله تناهی ادامه داره و ما میخوایم امروز در درس امروز خود از تعریف ریاضی و ریاضی به چند بخش تقسیم شده و بخش اول ریاضی را که حساب است میخوایم به شما آموزش بدهیم. قدرمنو لیدونکو زموږ لومړی درس د ریاضي تعریف دی چې ریاضي په څو بخش تقسیم شوی ده د ریاضي لومړی بخش حساب دی موږ سره پاتې له خپرونې څخه خوند واخلئ شروع کنین بخیر درس خود را. ریاضی از کلمه عربی ریاضیات گرفته شده که به معنای کوشش کردن و تلاش کردن است و ریاضی به 4 بخش تقسیم شده که عبارت از حساب، الجبر، هندسه و مثلثات است و ما می‌خواهیم امروز در درس امروز که بخش اول ریاضی که حساب است می‌خواهیم به شما آموزش بدهیم. قدرمنو لیدونکو لکه څنګه مو چې د ریاضي تعریف واورېده اوس به د حساب تعریف واورو چې حساب په څو بخش تقسیم شوی دی او د عددخواني به هم له استاد محترم څخه واورو مهرباني. تعریف حساب عبارت از علم شمارش و پیمایش است. شمارش در حساب دو نکته موجود است که یکی شمارش و دیگرش که از پیمایش است. شمارش به معنای شمار کردن و پیمایش به معنای اندازه کردن است. قدرمنو لیدونکو له د ریاضي او حساب تعریف مو واورېده اوس به لاړ شو د تختې په سر تاسو ته به عملي دا درسونه ټول تاسو ته ووایو قدرمنو لیدونکو اوس به راسو د خپل درس ته چې په عملي بڼه به یې تاسو ته در وښیو استاد محترم تا ویلي چې ریاضي په 4 بخش تقسیم شوی دی تختې په سره موږ ته رسامي وکړي چې نومونه به یې واخلئ او د حساب تعریف به موږ ته بیا یو ځل وکړي او چې پیمایش شمارش ته ویل 2 نکتې ډېرې پکې مهمه دي هغه به ټول موږ ته تشریح کړي سمه ده قسمی که پیشتر بر شما گفتم که ریاضی از کلمه عربی ریاضت گرفته شده که به معنای کوشش کردن و تلاش کردن است و ریاضی به 4 بخش تقسیم شده که عبارت است گفتیم به 4 بخش تقسیم شده که اولش حساب است، الجبر، هندسه، مثلثات و ما میخوایم در درس امروزی خود از بخش اول ریاضی که حساب است میخوایم به شما تدریس نماییم. بسیار خوب. اول حساب تعریف حساب عبارت از علم شمارش و پیمایش است که شمارش به معنای شمار کردن است و پیمایش به معنای اندازه کردن است. خب این درس امروزی ما بوده البته قدرمنو دا زموږ د نن ورځې درس دو تعریف به ورکو مختصر به مخته ځو او کره به مخ تر څو تاسو وکولای شئ سمه توګه زده کړئ استاد محترم دا کوم درسونه تاسو موږ ته وسویل دا په مختصر ډول یعنې په لنډه ډول موږ ته ټول یو ځل بیا هم تکرار کړئ قدرمنو لیدونکي هم په باندې لږ پوه شي. قسمی که پیشتر بر شما در روی تختام کار کردیم ریاضی از کلمه عربی ریاضیات گرفته شده که به معنای کوشش کردن و تلاش کردن است. ریاضی به 4 بخش تقسیم شده که عبارت از حساب، الجبر، هندسه و مثلثات است.
ما شما در درس امروزی خود از تعریف حساب شروع میکنیم. حساب عبارت از علم شمارش و پیمایش است که شمارش به معنای شمار کردن و پیمایش به معنای اندازه کردن است. قدرمنو نکو دا زموږ د نن ورځې درس هیله لرم چې تاسو خوښ شوی وسی. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ.